د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي چین او ایران باید هیڅکله طالبانو ته منځګړیتوب ورنه کړي. احمد مسعود د چین او ایران دغه کار ته غبرګون ښودلی دی. احمد مسعود ویلي که چین داسې کارونه شروع کړي نو دا به د ټولې نړۍ په خطر وي. احمد مسعود وایي ایران او چین یو بل ته د یو پل په سترګه ګوري او د طالبانو سره یې خپلې اړیکې ښې کړي، خو موخه یې لا تر اوسه نه ده معلومه. باید دغه اړیکې ختمې شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي چین افغانستان ته د منځني ختیځ د ننوتلو لپاره له ایران سره د یو پل په سترګه ګوري. د افغان مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د امریکا فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې چین د طالبانو تعصبات د یو عمل په سترګه ګوري او افغانستان هغه هیواد ګڼي چې له ایران سره ځمکني پل جوړوي. هغه زیاته کړه چین په دې باور دی چې له افغانستان څخه له ایران سره د اړیکو له لارې کولی شي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي او امریکا ننګوي. بیا د بلې خوا اسلامي همکارانو سازمان د بهرنیو چارو وزیر 50مه غونډه کې د افغانستان ملي بیرغ تر چتر لاندې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وینا وکړه. امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان ګډ عکس کې هم پرېښودل شو او د افغانستان په استازیتوب یوازې ملي بیرغ ایښودل شوی و. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.